د بلجیم د مشرتابه کمیټې غړی پخوانی ډیپلوماټ سیاسي شنونکی ښاغلی نظیف الله نهضت صاحب به دریځ ته راوغواړم چې هغه د انقلابي مبارزې په اړه موږ سره خپله وینا شروع کړي. ښاغلی نظیف الله نهضت صاحب. مننه. د لوی خدای په نامه تقریبا 6 کاله د مخه پی ټي ایم د پښتنو د ملي بیدارۍ لپاره یو فکري حرکت پیل کړ. دغه فکري حرکت په 6 کالو کې په یو لوی قوت بدل شو. په داسې یو قوت بدل شو چې هیڅ یو ګوند په پښتونخوا کې د دې رقیب کېدای نشي. دلیل یې دا دی چې دوی پښتنو ته د ملي ازادۍ، د ملي یووالي، د لوی افغانستان د جوړېدو لاره وښودله، او دا لاره دونه د خلکو ذهنونو ته ورغله چې د پاکستان حکومت یې وارخطا کړ. او د پاکستان حکومت د پی ټي ایم ډېر مهم کدرونه لکه عثمان کاکړ، لکه لوني، لکه ګیلامن وزیر او داسې نور چې په دغه حرکت کې روان دي دا شهیدان کړل. دا ولې؟ پاکستان حکومت د دې نه یېرېده، د دوی د فکر نه یېرېده، د دغه فکر د انتقال نه یېرېده، ځکه دغه فکر کولی شي چې پښتانه په داسې یو قوت بدل کړي چې هیڅوک یې بیا مقابله نشي کولی. نو په دې خاطر باندې دغه فکري د ملي بیدارۍ فکري حرکت محصول دی چې نن موږ په ټوله اروپا کې پی ټي ایم لرو. په ټوله اروپا کې دغه شعور پښتنو کې په افغانانو کې خپور شوی دی او نن ټول په دغه لاره کې روان دي. نن د ګیلامن وزیر کلیزه لمانځي او د بلې خوا خلکو ته ښیي، دنیا ته دا ښیي چې پښتانه په هر ضربه باندې چې دښمن یې ورکوي نورم قوي کیږي، نورم انرژي اخلي او په مخ ځي. نو په حقیقت کې دغه ګزارونه چې پاکستان دولت وکړل او زمونږ اتلان شهیدان کړل، دوی ورک نه کړه، دوی ګمنامه نه کړه، دوی ونه وژل، دوی نور هم ژوندي کړل، دوی ابدي ژوند ترلاسه کړ. ځکه تر څو چې پښتون قوم یې، تر څو چې افغان ملت یې، د دوی نومونه به ژوندي. نو په دې خاطر باندې په دغه لاره کې چې هر څونه حملې په پښتنو کېږي، هر څونه اتلان چې مونږ د لاسه ورکوو، په مغه اندازې باندې مونږ په ټولنه کې خپل نوي نوي اتلان معرفي کوو او خلکو ته وایو چې پی ټي ایم هغه غورځنګ ده چې په دې لاره کې د هیڅ قربانۍ نه صرفه نه کوي او په مخ روان ده. تاسو ولیدل چې پی ټي ایم یوه لویه جرګه جوړه کړه. په دغه جرګې کې د پښتنو ټول قومونه اشتراک وکړ. په دغه جرګې کې د پښتنو ټولو ګوندونو اشتراک وکړ. حتی د دغه صوبې مشر هم پکې اشتراک وکړ. دوی ټولو تعهد وکړ چې پښتنو د مشکلاتو د حل دپاره به مشترک حرکت کوي او دغه فیصلې به عملي کوي. اما آیسای د پاکستان حکومت او هغه وطن فروشانو چې خپل تعهد یې مات کړ، د دغه فیصلې تعقیب یې ونه کړ، دا یې عملي نه کړ، د دې نه شاته شول. او کله چې د دې نه شاته شول، پاکستان حکومت حملې شروع کړلې په پی ټي ایم باندې. پی ټي ایم یې بیخي د فعالیتونو مخه یې ونیوله او داسې یو حالت یې راوسته چې د پی ټي ایم حرکت سټاپ کړي، ودروي او د دې مخه ونیسي، غړي زندان ته واچي، ترور بیا شروع کړي او یو وحشت ایجاد کړي. او پس د هغې نه د همدې آیسای او د همدې پاکستان اجنټان تبلیغ وکړه چې دا پی ټي ایم ولې غلط دی، دا ولې حرکت نه کوي، دا څنګه شاته شي، حالانکه دا نه ویني چې دغه پی ټي ایم څونه قربانۍ ورکړې، څونه شهیدان یې ورکړه او څونه مهمې فیصلې یې وکړلې. نو په دې خاطر باندې دغه فکري حرکت یو وظیفه یې دغه ده چې دغسې تبلیغاتي فتنې، توطئې او درواغ باید خنثی کړي، دا ټولنه کې توضیح کړي، دا حالت خلکو ته روښانه کړي. مهمه مسله پښتنو دپاره دا ده چې د پښتنو تاریخ د مطالعې پاکستان په وسیله تحریف شو.
دوی پښتنو ته د پاکستان تاریخ د پښتنو تاریخ او د 15,000 کلن تاریخ د پښتنو چې ډیر زیات اتلان او قهرمانان پکې دي دا ټول هیر کړ په پښتنو کې. نو په دې خاطر باندې پی ټی ایم یو لوی خدمت دا و چې دا تاریخ بیرته راژوندی او بیرته پښتنو ته ویل چې تاسو 80 کلن تاریخ نه لرئ، تاسو 15,000 کلن تاریخ لرئ، تاسو دغه قهرمانان لرئ، تاسو دغه اتلان لرئ، تاسو خپل تاریخ ولولئ، تاسو په دې پوه شئ چې د انساني ټولنې یو باعظمته ملت یاست چې د استعمار د لاسه نن ټوټه ټوټه شوي یاستئ، تقسیم شوي یاستئ، په ډلو تقسیم شوي یاستئ. نن باید دغه فکري حرکت مونږ پښتنو ته ورکو چې دوی خپل تاریخ باندې پوه شي، دوی د خپل تاریخ عظمت درک او دغه د لوی افغانستان شعار معنا دا ده چې د امونه تر اټک او تر اخواته پورې دا یو ملت یو افغان ده، دا استعمار ټوټې ټوټې او د پی ټی ایم لوی ابتکار دا و چې پی ټی ایم دغه افغان ملت دغه لوی افغانستان متحد نن مونږ ګورو دلته چې د لرو بر افغانان یو ځای سره ناست او یو ځای د خپل ارمان نه یعنې د لوی افغانستان نه دفاع کوي. نو په دې خاطر باندې دغه ارمان ته باید مونږ په شریکه حرکت ورکو، کار وکړو، متحد شو او متحد یو. ځکه په هغه شي باندې خلک نفاق ته داخلیږي چې تاوان پکې ولري. افغانان په اتحاد کې هیڅ تاوان نه لري، افغانان په یووالي کې ګټه کوي، افغانان د خپل تاریخ په احیا کې ګټه کوي. نو په دې خاطر باندې دغه حرکت شروع شوی دی دا د افغانانو په ګټه دی او افغانان به په یو لاس متحد شي او دینه به دفاع وکړي. ژوندی دې وي پی ټی ایم، ژوندی دې وي د لوی افغانستان ملي غورځنګ. مننه.